السلام علیکم. تاسو سره ناشنا نمبر نه کال راشي هغه ستاسو نوم هم ورځي ستاسو فرند هم پیژني. نو تاسو به خیرانه یاره چې زمونږ دا نمبر ته د کوم ځای نه میلاو شوی دی او زمونږ فرند دی څنګه پیژني. نو دا د فیسبوک کې ستاسو چې کوم پرسنل انفارمیشن دی هغه تاسو نه دی بند کړی. ستاسو نمبر هم به هغه ځای کې ښکاري او ستاسو د نمبر نه هغوی هلته کې آی ډي هم ستاسو هیک کولی شي، نور هم هر څه کولی شي. نو دا تاسو څنګه بندولی شي؟ نو زه د موبایل سکرین طرف ته تاسو ډېر ټایم نه اخلم او د هغې نه مخکې زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او زموږ پیج هم فالو کړئ. زو د موبایل سکرین طرف ته اوس موږ رالو د موبایل سکرین ته. تاسو خپل فیسبوک کولاو کوئ داسې تاسو ته اوبره د 3 ډاټ ښکاري، دا به تاسو داسې کلیک کوئ. په دې کې به ښکته راشئ لږ د سیټینګ اینډ پرایویسي په دې به داسې کلیک واخلئ. بیا په دې سیټینګ باندې کلیک واخلئ، دغسې کلیک واخلئ. تاسو بیا د خپل پروفایل کولاو کوئ. ستاسو چې کوم پروفایل دی دا پروفایل به داسې کولاو کوئ. دې کې دا لومبی اپشن چې کوم دی پرایویسي د تالې دا نشان دا به داسې کولاو کوئ داسې دغسې. نو تاسو چې خپل موبایل نمبر کله بندوئ نو دا دویم نمبر اپشن دی د لومبي نه دا دویم دا به تاسو کلیک کړئ داسې. زما چې کوم دی نو زما د چې کوم دی اونلی می دی دا موبایل نمبر او جیمیل زما هر څه چې کوم دی دا اونلی می دی. دا به تاسو دغسې اونلی می کړئ نو ستاسو د موبایل نمبر به یو سړی هم نشي رایستی. تاسو په دې ایډیټ باندې کلیک واخلئ. تاسو چې ځان ته اونلی می کوئ په دې ایډیټ به داسې کلیک واخلئ. تاسو ورته لږ ویټ وکړئ. دا د ما سره چې کوم دی دا اونلی می دی صحیح ده. دا به دغه ځای نه تاسو دغه به تاسو د هغه شی غوندې کې برش یا به تاسو کلیک کړئ په هغې کې به اونلی می کړئ نو بس دا به تاله شي، دا به چاته نه ښکاري. دا د ما ته ټول هر څه رالی شي، زما پوسټونه څوک کتی شي، زما پوسټونه چې څوک کتی شي او ما ته څوک زما پیج کوم چې فالوورز دي هغه هم صرف زه کتی شم دا ما اونلی می کړی دی. او دا زما سټوریز چې کوم دي سټوریز دا هر سړی کتی شي، دا پبلک دی، دا زما د فرند نه علاوه دا نور کسان هم کتی شي. زما چې کوم ایمیل ایډرس چې کوم دی نو دا اونلی می دی، دا صرف زه کتی شم. نو دا د نننۍ ورځې انفارمیشن د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.